راځو بل دغه چې کومې آخري لس شپې دي د آخري عشره د رمضان دا ډېرې بهترینې شپې دي عزتمندو ډېرې زیات فضیلت راغلی ده لیلة القدر په دې کې ده په دې آخري لس شپو کې نو روایتونو کې راځي چې ټول قرآن مجید د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته په یو وار راغلی ده په دې آخره لس شپو کې راغلی ده او هغه هم په لیلة القدر کې راغلی ده امام نووي رحمه الله فرمایي چې په ټول کال کې چې غوره شپه ده هغه د لیلة القدر شپه ده کومه شپه ده د لیلة القدر شپه ده او دغه لیلة القدر دغه شپه چې خاص ده دا خصوصیت ده د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د نبی د امت دا خصوصیت ده چې الله دا فضیلت ورکړی ده هغه څنګه لکه امام ابن کثیر رحمه الله د ابي حاتم یو روایت راوړی ده هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلور کسانو ذکر وکړ چې دې څلور کسانو بني اسرائیلو کې اتیا کاله د الله بندګي کړې وه او د سترګو د رب قدر ته هم وخت بې ځای نه ځای کړی ټول د الله بندګي کې لګولې دا څلور کسان څوک ایوب علیه السلام زکریا علیه السلام حضرت حزقیل علیه السلام حضرت یوشع ابن نون دا څلور کسان نبی اسلام یاد کړو چې دې کله نو صحابه هم ډیر تمنا وکړه چې موږ هم ډیر عبادت وکړو نو صحابه هم کوشش کوي صحابه عمر کم وکنه نو است بیا څنګه دا صحابه دا کوشش کوي نو په دې وخت کې الله پاک سورۃ القدر راولېږي سورۃ القدر کې الله تعالی فرمایي انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر الله فرمایي ليله القدر چې دا د زر میاشتو نه بهتره ده زر میاشتې تسخیم کې نو دینه درې اتیا کاله جوړیږي نو یو ليله القدر کچا دا راګیږي په دې کې عبادت وکړ گویا د انسان د درې اتیا کاله عبادت وکړو سور عبادت سبحان الله درې اتیا کاله عبادت وکړو او نور هم ډېر زیات روایتونه راځي باره کې نبي علیه الصلاة والسلام یو ورځ راغی نو په روژه کې صحابو ته خبر ورکړو چې صحابو تاسو باندې ښایسته میاشت روانه ده هغه ښایسته میاشت راغلې ده په دې ښایسته میاشت کې تاسو باندې لیلة القدر شپه روانه ده نبي دا شپه څنګه د صحابو ته تعیین کوله چې دغه لیلة القدر شپه ده نو په دې وخت کې ایسته دو صحابو سره جنگ وو دو صحابو چې کله سره اختلاف او جنگ وو نو نبی اسلام نه بیا سره خلاص کړ دوی سره خلاص کړ نو بیا نبی عليه السلام الله پاک د دې شپې د ليلة القدر د تعین کولو علم پورته کړ الله پاک علم ورنه پورته کړ نو نبی عليه السلام بیا چې کله جنگ خلاص نبی اسلام له بازار عثمان یې رسوا چې د ليلة القدر شپه په کومه شپه خو بیا تاسو په 9 په 15 او په 20 په دغه درې شپو کې ډېر کوشش کوي علما نور روایتونه کې راځي چې 20 15 هم ونه مراد ده نو خاص کر 20 په شپه باندې ډېر کوشش کوي هداش په منده کې نو ځکه وړداره د حدیث ته موږ تاسو معلومیږي چې مسلمان به خپل مابین کې اختلاف ونه کوي چې کله مسلمان خپل مابین کې اختلاف کوي قرآن کې الله تعالی فرمایي تاسو هوا بوزي تاسو به اتفاق کسي تاسو به خیر پاتې نسی او دا رقم ګوره چې کله اختلاف پیدا کیږي ګوره د لیلة القدر د شپه ګوره موږ نه تعین ورکړو خو بیا علما دا ذکر کوي چې په دې کې خیر ده خیر په دې ده چې د ورځ تعین نشوه که د ورځ چې نبی عليه السلام خودلې وای نو خلک به خالي په هغه تعین ورځ باندې عبادت به کوو په نور باندې به نه کوو خدا زه استاد ټول اولګي په 20 باندې 20 باندې 15 باندې او 20 باندې خاص کر او 9 باندې په دې شپه کې تاسو کوشش وکړئ او لیلة القدر لاندې کړئ هر چا چې د وښ پر لاندې په دې کې عبادت وکړي گویا د درې اتیا کال عبادت کړي لکه ما د ایوب علیه السلام دا رقم د زکریا علیه السلام د حضرت حزقیل علیه السلام او یوشع ابن نون مثال ذکر کړ چې هغه اتیا کال د الله عبادت کړي او چې دغه وش پر اټینګ نه په دې امت کې ځکه دا د دې امت خصوصیت عزتمندو نو دغه لیلة القدر شپه چې د درې اتیا کال عبادت نه غوړه ده الله دې موږ تاسو توفیق راکړي